مشرق وسطا کې یمن کې ایران ته ډېر سیټ بیک ملاویږي. ایران بیک بشر الاسد، حافظ الاسد زوی بشر الاسد ته سیټ بیک حلب ښار قبضه شوی دی. نو هغې باندې به سبا خبرې وکولې، ځکه نن پوهېږم څه مسله ده، د 2011 نه را روانه ده. اوس سني اکثریتي ډلې چې کوم دي نو هغه په هغه کې د پخوانۍ القاعده نه بېلې شوې ډلې او ځینې نورې کردان پکې هم دي. د ترکي مرسته وتحصیل ده، بیا د روس پرون بمباریان یې ځای په ځای کړي دي، خو روس هغسې آل آوټ سپورټ نشي ورکولی څنګه چې د 11 نه د 16 پورې ورکوو. دا حلب ښار چې کوم دی نو دا وخت په وخت باندې باغیانو مخکې هم قبضه کړی دی، خو د روس ډېر ښه سپورټ به ورسره دا محمد مومن صاحب، خو اوس ورسره د روس او ایران هغسې سپورټ نشته. ایران په خپلو مسلو کې ګیر دی، روس په خپله په یوکراین کې د 3 کال نن ښه دی. نو یو ځل بیا د هغې نه پوره لوی چوڼۍ چې کوم دي نو هغه خالي کړل شوې د سرکاري فوج نه، د بشر الاسد چې هغه ایران بیکډ رژیم دی. نو دې پر له ورته لوی سیټ بیک کېږي، لګیا دی، وشو ورته، شاید وشي ورته په راتلونکي وخت کې. دغه کې بیا مذهبي سني اکثریتي رنګونه هم شته د بشر الاسد خلاف، او کورد پکې هم دي، قومي رنګونه پکې هم شته او سیاسي رنګونه پکې هم شته، بلکې اوس د مذهبي نه زیات دغه قومي رنګ هغه القاعده نه چې کومه ډله بېله شوې ده نو هغو هم زیات فوکس د مذهبي جهاد په ځای باندې په سیاسي مخالفت او په سیاسي نارو باندې تکیه کوي ډېره زیاته، یعنې خپله سټرټیژي بدل کړې ده. نو دا مې ویل چې په هغې به سبا وغږېږو مشرق وسطا په حالاتو، او فدا محمد مومن صاحب ډېره زیاته مننه. خوب نه درځي هلکه، خلک یې د خوب شاکر الله شاکر صاحب ډېره زیاته مننه چې کمنټ یې راوکړه. دا جواب مې د امان خان د کمنټ ورکړل شو چې عالمي سیاست کې دلچسپي ساتم. نن مې په ساوت کوریا او نارت کوریا باندې خبره کوله. نارت کوریا کې ماشاءالله صدر صاحب د ځان د بچ کولو لپاره مارشاله لګولي، پوځیان یې راغوښته، خو پارلیمنټ ورته ودرېده، خلک ورته ودرېده او دغسې هغه رول بیک خپل فیصله یا هغه بیک سټپ کو په شا یې کړه خپلې خبرې نه، او اوس یې اعلان وکړو چې بس زه ما فاینل کې خبرو کوم، ځکه ستا لایف یې رانه قضا کړې وه. محمد بلال ډېره زیاته مننه. داسې خو چېرته مه کوه، ستاسو موجود پارلمان سکرټر احتشام یې درته صحیح وې، خو د پارلمان نه علاوه بله لاره موږ سره کوم ده، د ټوپک د لارې ما ته نه ښکاري چې په دې زمانه کې څوک لاسته راوړنې وکړي، ځکه د ټوپک خلاف خو موږ چغې وهو. نو زما ته خو زه به بیا احتشام در صاحب زه به خپل نظر درته بل وخت چې زما دا ټوخې موخې نه وي، یا زما سره د ریمیډي یا ریلیف لپاره څه سورس څه شی نه وي، نو بیا به پرې وغږېږو. هسې زه د پارلمان د لارې د پوره د مبارزې د لارې د بدلون قایل یم، بله لار خو شته نه. نو بله لار خو هغه طالبانو والا نه، خو زما او ستا د وسه نه ده، نه په هغې یقین ساتو، نه په هغې تکیه کوو. د عدم تشدد د فلسفې او د فکر منونکي خلک، د سیاسي عمل د فکر منونکي خلک، نو مزاحمتي بس دا ده چې جلسې جلسونه، خو دغه مزاحمت چې پارلمان ته تګم ستاسو موږ او تاسو ګورو، یو نیم نر سړی چې تللی قام پرسته قام پاله کس تللی څومره غږ پورته کوي. تېر حکومت کې 2 کسه وو، وزیر او حسین داوړ، څومره څه یې کول، خو دا ده چې اوس دا هر څه سایملټینیسلی پکار